پاکستان کې د جون تر 18 نیټې 2,80,000 د کرونا وایرس کیسونه ریپورټ شوي دي او اوس هم هر ورځ له 2,000 زیات نوي کیسونه را روان دي. خو ځینې روغتیا پوهان وایي چې پاکستان کې د کرونا وایرس د کیسونو شمېر له دې ډېر زیات دی. اوس هم چې ته چاته د ټیسټ باره کې ووایې نو هغه سره همدا یری چې یاره نه به مې بیا تپوس له څوک راځي، نه به مې قبر ته څوک راځي، نه مې جنازې ته څوک راځي، نو ټیسټ نه کوم ما ته پته ده چې دا مرض دی خو ټیسټونه نه کوم. نو داسې زموږ ناپوهه خلک اوس هم ښه ډېر دي چې هغوی د ټیسټ نه یریږي. نو دې وجه نه زما دا یقین دی، اشتباه نه ده، یقین دی چې کم زموږ سرکاري اعداد و شمار دي د دې نه زیات خلک زموږ په صوبه کې زموږ په ملک کې په دې مرض کې اخته دي. د شخصي لیبارټرو ډاکتران وایي چې ځینې خلک د کرونا ناروغۍ له تېرولو وروسته انټي باډیز ټیسټونو له راځي، په کوم کې چې 40% ناروغانو د کرونا مرض تیر کړي وي او دغه ناروغان د حکومت په شمیره کې نه راځي. چې کوم پی سی آر ټیسټ دی د کورونا لپاره دا موږ تقریبا مارچ 2020 کې سٹارټ کړو او اوسه پورې جون د جولای او سٹارټ شو. نو د کې تقریبا موږ 10,000 نه اباو ټیسټس کړي دي او د کې چې کوم پوزټیو راغلي نو تقریبا 30 to 40% کیسز د موږ سره پوزټیو راغلي دي. وزیر اعظم عمران خان هم اندېښنه څرګنده کړې چې د لوی اختر په موقع یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو په شمېر کې د زیاتوالي امکان دی. 500 روپے جرمانه شو. انتظامیه په مختلفو بازارونو کې د ماسک نه اچونې او په SOPs د عمل نه کولو پر ضد د کاروایانو ترڅنګ خلکو کې پوهاوی هم پیدا کوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.